لومړی جمله Learning something new is always useful. د نوو شیانو زده کړه تل ګټوره وي. دوهمه جمله What are you doing right now? ته اوس څه کوې یا دا وخت ته څه کوې. دریمه جمله Can you wait for me? کولی شې زما لپاره انتظار وکوې. څلورمه جمله It's too hot today. نن ډیره ګرمي ده. پنځمه جمله I'm looking for my phone. خپل موبایل مې لټوم. شپږمه جمله I'll be there in a few minutes. په څو دقیقو کې به هلته ورسیږم. اوومه جمله I'm at home right now. دا وخت په کور کې یم. اتمه جمله I'm heading to work. کار ته روان یم. نهمه جمله It's raining outside. بهر باران اوري. لسمه جمله I need some fresh air. زه لږ تازه هوا ته ضرورت لرم. یولسمه جمله Let's grab some coffee. راځئ یو څه کافي وڅښو. دولسمه جمله I left my bag there. هلته مې بکس پریښی دی. دیارلسمه جمله Can you help me for a moment? یوه شیبه راسره مرسته کولی شې. څوارلسمه جمله I am feeling sleepy. زه د خوب احساس کوم. پنځلسمه یا اخیرنۍ جمله I just got back. همدا اوس بیرته راغلم. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د سنټنسز پارت یا د جملو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای دې وکړي چې تلفظ او معنا مو راسره زده کړې وي. زو د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته ملتیا مو وکوئ. نو قدرمنو دوستانو د ورډز پارت یا د لغتونو برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د ورډز پارت یا د لغتونو په برخه کې لومړي لغت ته ځیر شئ. د لومړي لغت تلفظ به څنګه کوو؟ هم، کور. دوهم لغت ته راشئ ورک، کار. دریم لغت ته راشئ ټایم، وخت. څلورم لغت ته راشئ money، پیسې. پنځم لغت ته راشئ فون، موبایل. شپږم لغت ته راشئ فود، خواړه. اووم لغت ته راشئ واټر، اوبه. اتم لغت ته راشئ فرینډ، ملګری. نهم لغت ته راشئ فیملی، کورنۍ. لسم لغت ته راشئ پلیس، ځای. قدرمنو دوستانو د لومړي لاین لغتونه متلفظ او معنا کړو. اوس راشئ دغه دوهم لاین ته. د دوهم لاین لومړي لغت ته ځیر شئ ایزي، اسانه. دوهم لغت ته راشئ په دوهم لاین کې هارد، سخت. دریم لغت ته راشئ نیر، نږدې. څلورم لغت ته راشئ فار، لري. پنځم لغت ته راشئ اوپن، خلاص. شپږم لغت ته راشئ کلوز، تړل شوی یا بند. اووم لغت ته راشئ کلین، پاک. اتم لغت ته راشئ ډرټي، چټل یا خیرن. نهم لغت ته راشئ بیگ، لوی یا غټ. لسم لغت ته راشئ سمال، کوچنی. قدرمنو دوستانو د ورډز پارت یا د لغتونو منځنی لاین هم تلفظ او معنا شو. زو د لغتونو اخیری لاین ته وګورئ. د اخیری لاین د لومړي لغت تلفظ به څنګه کوو؟ هاټ، ګرم. دوهم لغت ته راشئ کولډ، یخ. دریم لغت ته راشئ هاپي، خوشحاله. څلورم لغت ته راشئ سد، خفه یا غمجن. پنځم لغت ته راشئ فاست، تیز یا چټک. شپږم لغت ته راشئ سلو، ورو یا سوکه. اووم لغت ته راشئ په اخیری لاین کې لایټ، روښانه. اتم لغت ته راشئ ډارک، تیاره. نهم لغت ته راشئ په اخیری لاین کې ګود، ښه. لسم لغت ته راشئ په اخیری لاین کې بد، بد یا خراب. نو قدرمنو دوستانو د ورډز پارت یا د لغتونو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. زو د ګرامر پارت یا ګرامر برخې ته راسره ملتیا وکوئ. نو قدرمنو دوستانو د ګرامر پارت یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د ګرامر پارت یا ګرامر په برخه کې به نن پرسنل پروناونس یا شخصي ضمایر مطالعه کوو چې څه ته وایي. ضمیرونه هغه کلمې دي چې د نومونو پر ځای استعمالیږي، یعنی د نومونو د تکرار مخه نیسي. لکه دلته چې موږ یې مثال راوړی ده شخصي ضمایر دي آی، زه، یو، ته یا تاسو، هی، هغه یعنی نارینه ته اشاره ده، شي، هغه یعنی ښځې ته اشاره ده، ایټ، دا، هغه، شی یا د څیز لپاره استعمالیږي، وی، موږ، دی، دوی. نو په همدې چوکاټ کې موږ تاسو ته د شخصي ضمایرو اړوند یو څو مثالونه راخیستي دي چې دا مثالونه په همدې ضمایرو کې تاسو ته راوړل سوي دي. لومړی مثال I am happy، زه خوشحاله یم. دوهم You are smart، ته هوښیار یې. دریم مثال ته راشئ He is my friend، هغه زما ملګری دی. څلورم مثال ته راشئ She likes apples،
د هغې سیب خوښ دي یا د هغې مڼې خوښې دي. پنځم مثال ته راشئ It's cold today. نن ساړه دي. شپږم مثال ته راشئ We are learning English. موږ انګلیسي زده کوو. اووم مثال ته راشئ They are playing outside. هغوی بهر لوبې کوي. نو قدرمنو دوستانو دا و د مشال کورس د 9 برخې درس چې تاسو ته مو وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې د 9 برخې د درس په ټول جریان پوه شوي یاست. زموږ د 13 برخې درس هم را روان دی. که مو زموږ د مشال کورس د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي کولی شئ چې د سبسکرایب تڼۍ ته لاړ شئ هغه در سره کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې درسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. مننه کوم کور ودانۍ وایم چې زموږ تدریسي ویډیوګانې تعقیبوي او له تاسو نه مو هم هیله دا ده چې خپلو ملګرو ته بلنه ورکړئ ترڅو زموږ د مشال کورس چینل ته راشي او په نړیواله انګلیسي ژبه روانې خبرې وکوي. مننه کوم کور مو ودان هر چیرته چې یاست لوی الله جل جلاله ته مسپارم. خوشحال، کامیاب او سرلوړي اوسئ.